له زلزله ځپلو کورنیو سره د مرستو راټولولو خیمه. د ننګرهار خیریه بنسټونو ځوانانو په جلال آباد ښار کې د خوست او پکتیکا د زلزله ځپلو کورنیو د لاسنیوي په پار د مرستو راټولولو خیمه ودروله. مسؤلین وایي موخه یې دا ده چې د ننګرهار میشتو مرستې په منظم ډول اغیزمنو کورنیو ته ورسوي. دلته نن مونږه په پکتیکا ولایت پکتیا او خوست کې د زلزله ځپلو او هغه ورونو چې آفتونه پې راغلي او هغې کې زیانمن شوي دي د هغوی سره د مرستې په موخه راټول شوي وو. د اتحادیې زمونږ ټول غړي دلته موجود دي. په دې خاطر چې مونږ څنګه وشو کولی د دې ځای د جلال آباد د دې ځای د ورونو هغه مرستې راټولې منسجمې او په شفاف ډول باندې هلته ورسوو. عام ښاریان هم د خوست او پکتیکا د زلزله ځپلو په حال دردمند یو په هیوادوالو غږ کوي چې تر خپلې وسې د دوی لاسنیوی وکړي. د ټولو هیوادوالو څخه مو دا هیله ده چې په مالي او هغه که هر رقم مرستې د دغه خلکو څخه ونه سپموي تر څو دغه خلکو سره مرستې وکړي، ځکه دغه خلک چې دي اوس هر څه ته احتیاج او محتاج دي. له ټولو هیوادوالو، تجارانو، د ټولو اشخاصو هغه که حکومتي چارواکي وي، که خیریه بنسټونه وي، که نړیوال سازمانونه وي، که ملي سازمانونه وي، له ټولو څخه مو دا هیله ده چې دغه خلکو سره مرستې وکړي. د ملي یووالي په خاطر باندې هغه کسان موږ که هر څوک هر چېرته اوسېږي، که هغه د افغانستان په هر ګوټ کې دي، که هغه په کابل کې دي، که هغه په کندهار کې دي، که مزار کې دي، که بدخشان کې دي، ټول یو وطن یو وجود دی. په دې خاطر باندې موږ د ټولو ورونو سره د غمشارکۍ په خاطر باندې راغلي یو، دغلته ناست شوي یو تر څو د چا چې څومره وسه کېږي، که د چا 10 افغانۍ وسه کېږي، که 20 افغانۍ وسه کېږي، د هر سړی ته خپل وسه پورې پر دی او راځي باید خپله ایماني او وجداني وظیفه ادا کړي. زه په دې پیښه باندې ډېر خفه شوی یم. دا پیښه چې پکتیکا کې شوې ده زموږ وروڼه دي، مسلمانان وروڼه دي، خلک د مهربانۍ د مخې څومره مرسته چا لاسه کېږي ورسره ودي کړي. دا ټول غریب ملک دی او دې خلکو چا مرسته وکړه غټ ثواب ورته میلاو شي. مرګونې زلزلې وړمه ورځ په پکتیکا، خوست او یو شمېر نورو ولایتونو کې خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه واړول. که څه هم لا د مرګ ژوبلې کره ارقام نه دي خپاره شوي، خو د ځایي خلکو او چارواکو په وینا د مرګ ژوبلې شمېره له سلګونو پورته ده.